چې یو ګناه باندې یو سړی ګیر کړي نو د هغه سړي نه ته ویډیو وکړې هغه ویډیو نشر کړې نو صحیح ده یو دغه انسان ګناه کړي خو دا انسان عزت لري د هغه به اولاد لري هغه به ورونه لري هغه به پلار لري هغه به قوم لري بې عزته کول دا په مسلمان باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو لیدونکو خدای دې وکړي چې جوړ روغ وایاست، صحت او د عافیت جامې به مو بدل وي. په هرات کې څه کومه پېښه شوې وه د هغې پېښې په اړه تاسو ته پوره معلومات په لاس درکوم او دا پېښه څنګه رامنځته شوه، ولې رامنځته شوه، ویډیو چا وکړله او چا نشر کړه دا ویډیو. د دې پېښې په اړه شیخ عبدالحمید حماشي صاحب هم خپل پوره بیان کړی ده او کوم چا چې دا ویډیو کړې ده د هغه په ګرفتاري کې د هغه په نیولو کې امر کړی دی چې باید هغه سړی هم ونیول شي. راځئ ویډیو تاسو سره شریکوو او تاسو دا ویډیو راسره وګورئ. چې یو ګناه باندې یو سړی ګیر کړي نو د هغه سړي نه ته ویډیو وکړې هغه ویډیو نشر کړې نو صحیح ده یو دغه انسان ګناه کړي خو دا انسان عزت لري د هغه به اولاد لري هغه به ورونه لري هغه به پلار لري هغه به قوم لري. بې عزته کول دا په مسلمان باندې حرامه ده. ګناه یې کړې یو سړي زنا وکړله په شرع کې هغه ته څوک شته خپله سزا ورته معلومه ده. ته چې له هغه نه ویډیو وکړې او په داسې یو حالت کې ویډیو ترې نه وکړې چې هغه میډیا کې نشر کړې یو خو دې دغه سړي هغه حق ورته دا هم دغه مجرم هم د ګناه څوک مرتکب شو هغه څوک هم د ګناه مرتکب شو. دا چا چې ویډیو کړی دی هم د ځکه هغه هم فرض پرېښود هغه هم فرض هغه مرتکب د حرامو شو هغه چا چې ویډیو کړی هغه سړی باید محکمه کړل شي. لکه څنګه چې هغه زندان ته یوړل کېږي دا هم زندان ته یوړل شي. طالبانو ورونو د نږدې ورځو کې د هرات په ولایت کې یوه پېښه وشوه تاسو ډېر به خبر یې لیدلې به مو یې طالبانو یعنې تقریبا مسلمانان یعنې ما نه بیخي ډېرو مجاهدینو پوښتنه وکړه د مختلفو ولایتونو نه چې دا اسلام کې روا ده طالبانو دا اوس هم شته که د طالبانو چې بعضې خو داسې په دې ټولنه کې نااهله انسانان شته ده چې همغه د بې حیایي عکس دی په خپل فیسبوک باندې دغسې لګولی وي هغه وضعیت باندې لګولی طالبانو دا د انسان څومره لویه بېعزتي ده. نو طالبانو ورونو صحیح ده زنا یې وکړله سړي هم زنا وکړله ښځې هم زنا وکړله بویزه د الله حکم رجم و که حدو دواړه پرې باندې عملي کړه دا د الله حکم د پرې عملي کړه دا ملت په دې باندې خوشحالېږي که نه خوشحالېږي. اوس مثلا دا خو داسې یوه ټولنه ده د افغانستان داسې زهرجنه ټولنه ده چې په دا یوه ویډیو باندې ټول خاندان وژل کېږي که نه وژل کېږي. اوس مثلا هلته تاسې به هغه ویډیو لیدلي طالبانو کله چې ویډیو وکړله هغه سړي نو هر څنګه چې ګناه یې کړې طالبانو مسلمان ده مسلمان نه ګناه کېږي. معیز اسلمي رضی الله عنه چې زنا کړې وه رسول الله ته راغی صلی الله علیه وسلم جنازه یې پرې وکړله طالبانو مسلمان و وي دومره غټه توبه یې وویستله که دا توبه یې د ټولې مدینې په خلکو باندې تقسیم کړي ورته وبرسېږي دومره غټه توبه یې ویستله. هغه به اولاد لري هغه به ورونه لري هغه به پلار لري هغه به قوم لري ټول قوم دی ځکه افغانستان دا ټولنه داسې ده د یوه سړي له ګناه سره ټول قوم څنګه کېږي ټول قوم بدنامه کېږي ذلیل کېږي. د یوې ښځې پلار لري مور لري ورونه لري خاندان لري دا داسې یوه ټولنه ده د افغانستان په ټولنه کې چې د دې ټولنې سره ټول انسانان په مځکه باندې ننوځي ټول قوم ته بدنامي رسېږي طالبانو ورونو. نو خو لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام اسلام کې به نه ته چاته ضرر رسوي نه به تا ته څوک ضرر رسوي. تاسې ورسئ اوس که دا د هرات ولایت چې د هر ولایت خو دا پېښه هلته هغه شوې ده چې دا اوس تاسې هلته اوس ورسئ پوښتنه وکړئ چې هغه قوم به څه رقم کوي طالبان هغه د ښځې قوم به څنګه او د سړي قوم به طالبانو په کوم حالت باندې الله دې په مسلمانانو رقم صحیح ده ګناه یې وکړه شرع کې خپل قوانین شته ده که دا هر چا دا ویډیو کړي طالبانو ورونو باید دا سړی محکمه شي ځکه دم قومونو د انسانانو حته کړی ده. علام ابن حجر طالبانو دلته په الزواجر کې یو عنوان کړي چې د مسلمان حته د مسلمان هغه عزت ماتول دا ګناه کبیره ده. نو مرتکب د ګناه کبیرې ته دلته مثبت وزارت باید دوی ته هم څوک ورکړي هغه دې که رجم یې رجم دي کړي او که بل حکم یې بل حکم دي کړي چې چا دا ویډیو کړې ده د هغوی کور صحیح ده ته که د امر بالمعروف ولې که ته عادي سړی ویډیو دې کړې ده که هر څوک یې دا سړی دې به یې داسې ولې دی بیا دې چې وکړه نشر کوله دې ولې ولې دا طالبانو نه تنها دلته له دا د سره زده کوي که یو څوک مو په ګناه ولیده ګناه یې وکړله نو د ثبوت دپاره دې ویډیو ترې نه وکړه ویې ساته هلته یې ور وښیې نو نشر کوې ولې دا د مسلمان بېعزتي ده طالبانو د مسلمانانو بېعزتي مه کوئ حتی او د یو چا حرمت و احترام ساتل دا په اسلام ان اکرمکم عند الله اتقاکم ولقد کرمنا بني آدم ما بني آدم ډېر عزتمن پیدا کړی ده عزت یې وساتئ. د شیخ صاحب ویډیو تاسو واورېده شیخ صاحب خپله هم دا خبرې کړې ولې چې هر څوک خور لري مور لري هر څوک عزت لري هر څوک قربان لري او هر چا په هر چا باندې خوا بدېږي. نو د دې څخه غټې کیسې جوړېږي د دې څخه خدای دې نه کړي بدۍ رامنځته کېږي د دې څخه جنجال و فساد جوړېږي. دا ویډیو چې هر چا کړی باید به هغه هم ګرفتاره شي او